السلام علیکم. یو چا تا ته دوکه درکړه، ته یې وغولولې، تا نه یې هر څه وغوستا غوند ژوند دې خراب که، هر څه یې درنه واخیستل د ژوند. هغه کس چې ستا ژوند دې تباه که، هر څه یې تا نه واخیستل، تا سره یې دوکه وکړه، تا ته یې دروغ ویل، هغه په خپل ژوند کې مست دی او ته همیشه خفه یې. غلطي هغې وکړه، هغه خوشحاله ده مګر ته خفه یې. ګوره فکر وکړه، دوکه هم در سره هغې وکړه، خوشحاله هم هغه ده او خفه هم ته یې چې ستا څه ګناه هم نه ده. خو بیا هم دا خو دنیا ده، که هر څه مونږ همداسې پرېږدو خو په ژوند کې خو بیخي تباه کېږو. نو باید څه وکړو؟ دلته خبره انډرسټینډینګ کې ده، یعنې مونږ وپوهېږو چې څنګه دغه کار زموږ لپاره تر کوم لیوله پورې ښه دی. دا مونږ سره چې اول ځان سره فکر وکړو، دا کوم لیول کې چې دا سوالونه دي، دا ټول ځان سره د دې جوابونه پیدا کړو چې مونږ خو وپوهېږو او د هر یو لیول جواب ترلاسه کړو چې مونږ سره کوم سوالات په هر یو لیول کې مونږ چې ځان سره کوم جمع کړي یا حالاتو سره چک کړي یا د دې ژوند سره، د هغه ټولو جواب مونږ پیدا کړو. نو بیا مونږ هغې نه وروسته اکشن واخلو، نو پاسبیلیټي به یې څه وي؟ رزلټ به حتما ښه وي، هم زما لپاره هم د نورو لپاره الموسټ 100%. نو که ته غواړې ستا ژوند خراب نه شي یا څوک دې ونه غولوي، دروغ درته ونه وایي، راسن غلط ډیسیژن در باندې وانخلي، راسن باید ډیسیژن وانخلي، انډرسټینډینګ وکړي، پوهېدنه وکړي، هغې په اړه سوالات وکړي چې دا کار زه کوم، دا کوم لیول پورې ښه ده، کوم لیول پورې ښه نه ده، کومې پوښتنې راځي، هغې هر یو لپاره زه جواب پیدا کړم. نو د هغې نه وروسته د هغه کار په اړه زه به ډیسیژن واخلم، فیصله واخلم، نو حتما به یې رزلټ ښه وي، ځکه تا یې ټول لیولونه چک کړي، بیا د هغې نه وروسته اکشن اخلي، نو حتما به یې رزلټ ښه وي. بل اکشن، مونږ وایو چې نن مونږ هر څه یو د اکشن له وجې یو، آیا دا صحیح ده؟ مطلب دا نن چې مونږ څه یو یا مونږ نه چې جوړ شي، دا مونږ د خپل اکشن له وجې یو، صرف داسې نه ده. نو ته اوس خپله وګوره چې ته خپله د خپل اکشن له وجې داسې یې، که د مام ډیډ فیملي ممبر لخوا داسې کوم سکول کالج یونیورسټي کې چې درس ویلی، هلته د ټیچر اکشن له وجې نه وي. مثلا یو کس په روډ باندې روان دی، هیڅ غلطي نه لري، په روډ باندې په ارامه ځي، روډ نه اوري، یو موټر راځي راسنې وهي چې نن هغه تللی نه شي یا ژوند له لاسه ورکړي چې هر څه. آیا دا د دې خپل اکشن له وجې؟ د ده خو هېڅ غلطي هم نه وه. بعضې همداسې وایي چې زه دا څه یم، دا د خپل اکشن له وجې. نه، داسې نه ده. زه چې د خپل ژوند ته وګورم او بیا د فیملي ممبر ته، د اورونو ته، نو الحمدلله که دو نه وایي که نه، نو یوازې زما په اکشن باندې هېڅ هم نه کېده، یعنې که نن زه د هغو نه څومره شکریه ادا کړم، بیا یې هم کمه ده. نو د هر صرف د خپل اکشن له وجې هم نه وي. هغو به چې ما ته ویل داسې مه کوه، ملګرو سره مه ګرځه، دا هېڅ په درد نه خوري، دا د هغه ده، کور کې اوسه درس دې وایه، هغه وخت کې به چې کوم ما ډیسیژن اغوستی ما ته به ډېر سخت زور راکوه. ول آیا زه خو خپله هم پوهېږم که نه، څو چې غلطه فیصله هم نه کوم، ځکه ما به یې لیولې ټولې نه چک کولې، او هغوی به چې اکشن راکوه هغه به ما ته زور راکوه چې آیا زه خو خپله فیلنګ لرمه، ولې دومره نه احساسوي، هر څه خو دغسې نه وي. من فکر کوم که د هغو دغه اکشن نه وی زما په ژوند کې، دغه رول نه وی لوبولی، آیا نن به زما ژوند داسې و؟ آیا نن به زه په ژوند کې مخکې تلم یا نه؟ نن زه تا ته وایم چې هغه اکشن چې ستا لپاره کورنۍ دې اخلي، ته په هغې باندې مه خفه کېږه. ته به بیا یو وخت کې خپله وپوهېږي چې د دوی زما لپاره څومره زبردست ډیسیژن اخیستی و چې نن زه دې حد ته رسېدلی یم. دا فکر مه کوه چې دا ژوند کې ټول څوک که کوم کسان مخکې تلي یا ژوند یې تل ټولو بسته، هغه صرف د خپل اکشن له وجې نه، یوازې د خپل اکشن له وجې نه. دا نن چې ته سکسسفل انسان یې، دا صرف د نورو د اکشن له وجې، یوازې د خپل اکشن له وجې نه. نو هغه کسان چې ستا د لایف لپاره کوم ډیسیژن اخلي، هغه ډیسیژن ته مه خفه کېږه، ځکه د هغوی همدغه فیصلې به وي چې تا به یو ورځ کامیاب انسان جوړوي. که ته په دې ژوند کې څومره هم سکسسفل انسان شي او بیا وایي چې زه نور خپله هم پوهېږم، په هر څه باندې پوهېږم، نور ما ته د مور او پلار کوم ډیسیژن کوم معنا نه لري، نو پوه شه چې ته دې حد ته را رسولی، تا نه یو کامیاب انسان جوړ کړی، نو پوه شه چې دا نورې فیصلې هم ستا د لایف لپاره بهترې دي. هیله ده چې د دې ټاپک نه یو هدف ترلاسه کړی وي. الله حافظ.